الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره د ملګرو جعرانی علاقې لراغې او په هغې ځای کې باندې صحابه کرام رسول الله پر غنیمتونو باندې مقرر کړي وو. صحابه ورنه دا طلب وکړي چې رسول الله د خلکو له یو سخته خیره وکړه. وجه دا چې دوی قسم ډېر ملګري شهیدان کړو، ډېر تکالیف او د الله نبی چونکې رحمت او هغه ویلي اللهم اهد ثقيفا وات بهم، دې ثقيف له هدایت وکړه او دې راوله. الله سره د الله نبی انتظار ترګه کړه خلک راشي خپل مالونه او بشي وغیرہ به ویشي. د منځ کې رسول الله عمره وکړه د شپې. د جانب مقابل وفد امراغه او ملګرو دا سوال وکړ او دا مطالبه وکړه چې رسول الله غنیمتونه دې به موږ را تقسیم شي. ابو سفیان له ورکه سلو خانه دغه نور سبه سل او قیاس سلوي او قیاس بنزره به ویل چې ابن یزید مر یزید بچی له ورکه سلو خان اغلا به ویل چې مر معاویه له ورکه سلو خان اغلا صفان امیه له سل بیسل او بیسل تقریبا 300 اغلا ورکه. حکیم ابن حزام له 200 ورکړه، حارث له 100 ورکړه، چاله 500 چاله سلويخ. دمنځ کې باندې شي راغوي ولې د الله نبی موږ لمبه کې صبر خرا کوي ولې د دوړو دروغ ما بینګ چې د څومره غړي بجې د ټوله استا وته ما پر ټوکی کې کرشته وي او زه ټوکی نه کوم. غلاړو قوم لا او قوم ته دا خبر وکړه چې ایز ما قوم په محمد باندې ایمان راوړی عليه الصلاه والسلام داخل کول چې تحفه او هدايا ورکړي چې به بالکل سره د فقر نه یریږي نه. ټول قوم ایمان راوړل. په دې منځ کې نبی کریم علیه السلام د ملګرو باندې غنیمتونه تقسیم کړل چې یو ملګری له سلور او خان او څلويخ غړي رسیدي. شاسوار له تقریبا 200 خان ورکړه او یو سلو شل غړي ورکړي. د باندونه عرب را له هغه دلته هجوم جوړ کړي. رسول الله د ملګرو له ویلې کزما سره دومره مال لکه څنګه چې دا ونی دي نو دا ټول زتا سره درکم او تاسو د غنیمت په مال کې دی وخت په اندازه باندې مزان نه اخله مداخله خمسته او دا من ګور ټول تاسو تقسیم کې نه به ما بوزل مونږ کې او نه به دروغجن ما مونږ کې او نه چرته بخیل او حقیقت کې محمد رسول الله نشي انسانو. یو ځنانه مجاهدین ونی ولا شیما په نامه وساسو د امیر او قومندان شری وداس ما روړ دی. صحابه تعجب وکړي چې دا څنګه زموږ د امیر خور ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما ته دواړه باندې ساعت کې د یوې مرشد خړلې دي. د الله نبی ورته ویل چې شاهد او غوال لري وي او ته وړي کې ماشوم بیا ما به دغه کې چولې و بدقه چې مال خړو ولا غولا د غاړه او تخکر کړه یوګه یا د لاس د الله نبی له خپل خبر را یاد شو. صدر ورته ورکه وی ویل چې تاسو ما خورې کزما سره چرته مدینه لږه اوم سره بوزم او کبیر ته ځای غوښ زبر د خپل کور لزم به ګړې بزي او وینځي ور کړی. سراقه ابن مالک به قیدش وساس امر مال امر را کړی. رسول الله رضی الله عنه وسنو ویل یا ابو عامر الله اليوم يوم البر والوفاء، دې سړي سره موږ وفا کړی د احسان وکړ دی به وش او به ویل چې د فارس د بنگړي په مستي عمر رضی الله عنه په امر باندې به سعد بن ابي وقاص په قیادت کې هغه ور کړی شو. منځ کې زنانه را چې دغه سینې پیروانه وی شو ده. د الله نبی ملګرو له ویل ایا دغه زنانه به خپل بچي ور له غرزه ویل یا رسول الله دا معمولی جداواله راغله د یو بل برداشت شي کې دین ګورځول خو ګران کار دی. وی قسم په الله چې الله د دین په باندې ذات مهربان دی او الحمدلله. دغه باندې صحابه دا خبر وکړه چې موږ د وینځ استعمال کو خوشم کې دوی خوندان موجود دي لیا علاقه بطن النخله کې او تاس کې طائف کې الله آیتونه نازل کړ چې دې غیر مشمه زنانه د تاسو جایز دي. وجدا چې دا کافر دي نو ځکه مسلمانانو له وځ د مالونه او زنانه جایز او روا شو مگر علوق منه کوي هم بستری ته په دې وجه باندې چې انت به د پردي او په پاتې نو صبر او په باندې باغ فصل خړوب شو دا نسب به ګډوډي. د عزل تاسو وګورئ یا رسول الله موږ عزل وکړو د الله نبی ویل باندې کولای چې ګناه نشته. د منځ کې دا خبره چې کله وشوه د جانب مقابل وفد امراغه موږ د ویلې ابو برقان په نامه باندې او د قشان د زهير ابن سرد یا رسول الله زمون زنانا الله نبی صلی الله علیه وسلم مشوره کوم مفردی مالونه دي. صبره خبره تاسو په منطق انداز باندې ماسپکین منځنه ورسته بیان کړي. نو رسول الله ویل جزما مال او د مطلب تاسو مهاجر ویل جزمون مال د رسول الله دی، انصار ویل جزمون مال د رسول الله دی.
عین ابن حسن ویل جزما او د بنو فزاره مال داس مونږ لري دخل کو نه دی اقرا ابن حابس ویل جزما مال اغا او د بني تمیم داس مونږ لري خلکو نه دی عباس بن مرداس هم دا خبره وکړه جزما ور بنو سلیم او اي خلکو مخالفت وکړي رسول الله بل ملګری قانون کړ چې یو پشپک به درنواله خو د خلکو د عمل ورکړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به د قشندې کې هغه عرفه مقرر کړل او به اریو زنانه لا جامه ورکړه عمر سے کوم وینځ ځان سره به ولې غیم راوست انصار صحابه خفشو د سعد بن عباده په قیادت کې رااله رسول الله د ډیرو تقریر وکړ او به ویلې سبب د خلک ځان سره مالونه بوجه تاسو محمد رسول الله بوځي او چې همت وساتي مال بچي بلډینګ بچي باندې جګړه کوي او اختلاف انصار به خوشاله شو رسول الله ډېر ښه دعا وکړه الله انصار باندې رحم وکا د دې په بچو باندې رحم وکا او د قشن دغه په بچو باندې رحم وکا سخت وجړل ملګرو عتاب ابن اسد دا خبر وکړه چې ما والي زم مدینه او ته خلکو باندې حج وکا وجه دا چې یو داخله بربند حج کوي زموږ محمد رسول الله دا نه برداشت شول بل الله ورته امر لانه وکړي اور ابن مسعود الثقفي دا ایمان پکې راغی او به د اذان نور سره د شهادت او بعد دغه نور سره به د طائف خلک راتلو په شرطونو باندې ایمان چې موږ بزنا کو رسول الله دا نشي کېږي وي موږ بشراب سکو ودام نشي کېږي وي موږ بسود داخله ودام نشي کېږي وي موږ بل بدابت نه ماته رب الله ودام نشي کېږي وي طیمات کا نو بعد دغه نبی عمرو بن العاص په ورغه غیمات کو ټول خلک راړو ایمان راړو چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اقد قبول شو اللهم اهد ثقيفا واتبهم دین ورسا نبی کریم علیه الصلاه والسلام شو کارونه وکړل یو کار دا چې د زکات لپاره بازي ملګری تشکیل کړه تقریبا 14 کسان چې تاسو ورشي او زکات راجمه کې څنګه بری باندې عزت کار کیږي دا مسلمانان کې چیرته یقیني دا زکات ورکړي نو یا څه دا چیرته مسلمانانو مجاهد سره هغه پریشان پاتې نشي نه بچر د رسول نظامونو دا مسائل راشي منځله خو چون کې مالداران زکات نه ورکړي نو ایسه مسله په بل تر باندې راشي ډیر لوی توان او پریشانه امت مسلمه له پیدا شي او دا څنګه الله د خفغان علامه ده بني اسرائیل دا پوښتنه کوي یا موسی تر رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې موږ څنګه معلوم کوته به خفایګه خوشاله هغه ویل چې د ضرورت په وخت کې باران کېږي زه خوشاله یم او کني کېږي زه خفا ساسو کومرانن کې چرته یقیني خلک او خلک زه خوشاله او کني به خفا او ساسو مالداران کې غریبانو باندې چرته خرچي کوي زه خوشاله او کني ګوره به زه خفا نن د الله د خفغان مسله به ګور برابر ده شپارس کسانو کې عین ابن حسن یزید ابن حسین او دغه شانه یو بل ملګری عباد ابن بشر رافع ابن مکیث عمرو ابن العاص بشیر ابن سفیان او دغه بل ملګری ورور هغه مرغلو دم نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره مقرر کې چې دم ځان سره بوزي په دې کې مهاجر ابن امیه او حاتم ابن عدي ابن حاتم د یسر علی ابن حزرمی او علي ابن ابي طالب او قيس ابن عاصمه مالک ابن نویره زبرقان ابن بدر دا ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام تشکیل کوي لګل 14 ملګری وو دلیل په دې باندې چې د اسلام په ارکانو کې مهم شی ګوره زکات هم دی د دیو جنا شیخ الاسلام دی چې کله انسان مالدار شي یا د قشن د حکومت ولا شي بده کې دوه مرزونه راځي یو مرز د منصب او بل مرز د مالداري چې مړه داخله غریبانان دي دا پس یم خو الله رب عزت دې مرز د علاج لپاره به خلکو باندې زکات لازم کې چې تاسو زکات ورکړئ تر څو پورې دا مال خیره ثابت شي نو د ظلم اغنه شوزي دا علاج دی کله چې انسان د منصب ولا شي رب العالمین ویل شي مونږ وګورئ چې کله سړی به د زمکه باندې رب العالمین له سجده کې نو دا به وایي چې اوه هو لوی خو بل څوک دی چې هغه څنګه الله دې مونږ څنګه لوی عبد الله بن مسعود دا خبره کړې ده وی چې کله انسان زکات ورکړي او مونږ نه کوي یا مونږ کوي او زکات نه ورکړي بده کې دا یو عمل زموږ الله باندې نه قبليږي د ایمان شعبه ده زموږ الله به راضي کیږي زموږ الله له سړی به نږدې جوړيږي او سړی به منافقت نه بچ کیږي د کافرانو د صفاتو نه به بچ کیږي د جهنم د ورځې عذاب نه سړی به بچ کیږي قیامت د سړی په غاړه کې د هر د مار د وجنه جوړیږي نه د مال د وجنه او د قشن تختی ورته جوړیږي نه د ورځې د په ودا غلیش په الله باندې بدګماني نه پیدا کیږي اجتماع اسلامي دا ور باندې جوړیږي زمونږ د الله کومکونه ور باندې راځي تقریبا سلوي فائدې د زکات او عالم ذکر کړی دي د دې وجنه سوره توبه کې رب العالمین د جهاد سره سره زکات مسله ذکر کړی چې عمل درانو تاسو ګره به غریبانو باندې خرچي وکړئ مدي مجاهدینو که تاسو کوي کنه کوي لیکن د زمونږ د الله حق الله د خلکو لور کوي دا قدر باندې رب العالمین سم حق دی ضروری
چې انسان به دا ورکي او دغه نه ورسره به دا د الله یقیني بنده جوړیږي د الله د امر امتثال او د محمد رسول الله تابعداري او د سلف د بخل نه به بچ کېدل خو ډېری فائدې دي به درې قسم مالونه دي یو اموال ظاهري دي معنا دا معنا چې لکه ګډې بزي وکان وغيرها د دې په زکات ورکړي چې دغه نصاب ونی می تولې سره زر 250 می تولې سپین زر دا مقرر دي دویم اموال باطنه دي چې هغه خپل مال دی دې زکات زکه ساتنه ته کې زکات بنتو ورکړي او بل نور د شیشینو دي چې هغه د حکومت پر ساتنه حفاظت کې راځي لکه عسل او شهد که هغه شرطه حفاظت کو به در باندې زکات شته و الا کې به در باندې زکات نشته دا مسله چې کله وشوه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې سرایا مجاهدین تشکیل کړل هغه ان شاء الله ورسې ذکر کوو چې څومره قطاعات هغه تشکیل کړه او کوم سرګروبان او کوم طرف باندې لاړه او څومره جګړې وشوي څومره شهیدان وشو څومره جانب مقابل کې ماته ودی کې د رسول الله مقصد څو د فساد مخنیول د اسلام رونق او زیبایی او د اسلام طاقت د خلکو لپاره کول د دې وجه قرآن کریم چې کله انسان مطالعه کوي زمونږ الله دا خبره ذکر کوي چې چرته د مجاهدین په دې ځمکه باندې نه وي ګوره د عبادت خانه بنړېدلې وي عزتونه به برباد شي وي لیکن د اسلام د دشمنانو مخه او بلاک چنول هغه صرف او صرف ګورم تک انسانانو نیولې دا زمونږ الله فضل به انسانانو باندې په دې مسلمانانو باندې به خاص کړ په دې مجلس کې یو بل مسله دار له وفدونو شروع شو باج وفدونه هغه مدینه له شروع باج شکل مکه فتح شو او باج روستا هغه ډیر وګدري چې کوم وفد او بکم کیفیت باندې راغی او رسول الله تر اخره پورې به دې ملګرو لکه توصیه وکړي دي وفتونو بارے کې جزو وفات شوم تاسو به دې وفتونو سره څه کوي لیکن دغه نه مخکې رسول الله په خپل غزاله اوت شغله ویل شي غزوه تبوک پرې باندې سره خبره کو قران کریم کې رب العالمین ساعه العسره د تکلیف او ساعت ورته نومي خدلې حالات تبوک د شو علاقه کې واقع دي چې کله انسان د مدینه منورې نه د خیبر په طرف باندې روان شي نو په دې لار کې هیڅ طرف باندې د لار ګرځیدلې ده چې تقریبا د مدینې نه او د دې تر مابین پورې 200 کیلومتر مسافه او به د شام تر دې پورې نه حسوا دومره لري علاقه کې دا واقع دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام تر دې سره مجاهدین و شپاړه سورې دې خوانه مسل وکي شپاړه سورې دغه خوانه مسل وکي او شل ورځې التپات شنو تقریبا 250 سورې محمد رسول الله باندې غزا کې تیر کړې سره د ملګرو ډیر وګدا چې کله نبی کریم علیه السلام د جمعه ثانی په اخر کې د ملګرو ویل چې تیارې پکار دي نو یو دم د مکه مشرکانو د نور خلکو اعتراضونه شروع کړ منافقانو چې دا خو د عزت مشري بده کې څنګه جګړه کوي دا خو ناروا ده الله رب العزت د آیتونو راولېګل چې کال 12 میاشتې د عزت میاشتې به کې پلانې دي معنا دا چې دغه عزت ګور دي خلکو ورکړي زمونږ د الله د خونه هغه معلومي میاشتې چې پای کې جنگ نه کېږي هغه دانه دي فلان دی فلان دی فلان دی فلان او دا خبره ثابت کړل چې دا خو ګور دفاعي جنگ دی یو اقدامي دی بل دفاعي اقدامي کې دا کار دی چې ضرور میاشتې لحاظ به خلک ساتي لیکن دفاعي کې دا پروګرام دی چې په هر وخت کې رب العالمین فرمایي کبه دې میاشتې کې دننه او په داخل د حرم کې به تابانه دشمن برید وکړي نو ته خپل جواب کوي ته ورته الله وکړي نه دا دیږي کې د اسلام دشمنانو روميانو هرقل په قیادت او د ابو عامر الرحیب په قیادت هغه دا پروګرام برابر کړو نو رسول الله دا دیر سره مجاهدین دا غي وجنه تیار کړ اگر کدا میشته عزت ولې نشي بنا بر قول سبب د غزا شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو قاصد د بصره امیر له ولېګلو حارث ابن عمر الازدی چې لاش زما خط وېسا په دې منځ کې شرحبیل ابن عمر الغسانی په نامه باندې وشړی راغی او د محمد رسول الله د قاصد راونی پس تور باندې اول سره ته الته ورسول شهید کی رسول الله چې کله دې خبره نه خبر شو ډیر انتهي سخت غوسه وراله چې دا استاج خو په یو وخت کې په یو ځکه نه وجه کېږي دوه څنګه مال قاصد وژلو یو د مجاهدین له تیارې درې سره کسان ورته برابر کړ پاغه کې زید ابن حارثه عبد الله ابن رواحه جعفر صاحب چې د موته غزم غوېلې و دی ور تشکیل کړ دی خو درې سره مجاهدین دی واقع خو دولکه فوجین دي یو مجاهد په سر باندې شپږ پته کسان تقسیم شو او سخت جګړه مقاومت وشو تر دې پر چې د درې وړ ملګری شهیدان شو رسول الله فرمایي چې په جنت کې د درې وړ قیادت چې هغه خالد ابن ولید سره دی خالد ابن ولید عمر وکړ انسانو د کی طرف مجاهدین چپ طرف لواړ ول او هغه دې طرف او د جنډیم بدل کړي یو څل شاه سواران واقع د سره تشکیل چې لس کسان برازي چې په کوم علاقه باندې د دوړه کېږي چې دشمن باندې روب راشي امي جنگ کو امي ملګری بچ کول ورسه کول جنگ کو ملګری ورسه کول خو تر دې چې مدینه لاړو
آلته مدینه خلکو بچی چې کانه تیګ را واغسي چې دا څنګه راځي چې د مجلس رسول الله چې کله اطلاع ورسېده ویل چې دا قرارون دي دا ګوره فرارون چرته نه دي دغه نور شی به ملګری په دې باندې پوه شو نو دې جن جګړه شروع شو ابتدا نو شکل دا مسله د دشمن ماته خړلې و سخت روح دشمنانو باندې پرې وته چې درې زره مجاهدین د محمد عليه السلام او دولکه فوجین د جانب مقابل ټینګیږي نه تاسو رقم قواوی ویني دا څنګه خطرناک خلک دي د هر چا په ځړ کې دا روبونه ور پرې واته روميانو دلته د شي مسله برابر کړ چې مکه فتح کړه طائف فتح شو او تاس فتح شو بدنخله فتح شو د دې محمد دا چپکول وس پکار دي عليه السلام چې ختمه دا خو په دې ټوله دنیا کې یو لوی طاقت دا جوړ شو د اسلام دشمنان چرته د مجاهدینو د زور نه برداشت کوي او نه مني چې اره طریقه ولني یو طریقونه ورته راځي یو نوم دي نومونه ور باندې بدنامه لګي خو لیکن دا منځ وړي ځکه اسلامي نظام د الله پسمه کمای د الله قانون نه پیژدل دغه کفار نه مني نور کته سره حجونه کوي کته سره مدرسې جوړي کته سره به تور مثال ذکرونه کوي کته سره نور عبادتونه کوي د ټول مخالفت سره څوک نه لري لیکن ټکر په دې ځبانه دی چې د الله پسمه کمای د الله قانون موږ نه منو کدا معمولی ځای او کدا غټ ځای کدا متوسط دا مسله برابر شنو صحابه خپل مدینه کې سم پریشانی کې واقع و روميان خو به هم لري و خاص کر دي غسان علاقینا چې دا بالکل د روميانو د لاس یو خود ساخته جوړ کړی شوی حکومت ټیکسونه به اخصل دین اوزان نه به وړل هغه ورته چې کوم اشاره وکړه دغه په اشاره باندې دلته د اقدامونو د مجاهدینو په خلاف باندې کول اراده دا وکړه چې د اسلامي خلافت پر مرکز مدینه منوره باندې حمله وکړي ختمه کو صحابه کې بدایره پرتا و تر دې پوري د عمر رضی الله عنه کورونه و یو په داخله مدینه کې او بل د اطراف کله بدلته پاتې کېدو کله الته ممتد دي وجنه چې د رزق میزان برابر و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام به د علم زکولو امامنا وسيدنا امير المؤمنين في الحديث امام بخاري رحمت الله عليه چې د الله د کتاب نه ورسره صحیح کتاب د زمکه مسر د مسلمانانو په نسبت هغه صحیح البخاري دی هغه په دې باندې باب خو درې دی چې باب التناوب په العلم باب ثابت دی په بیان د دې کې چې نوبت په علم څه مطلب دوه ملګری په دکان کې دي یو د درس راځي به سبا بل راځي یو درس راځي او بل درس شي امام بخاری رحمت الله علیه مقصد دا نو عمر بن الخطاب فرمای وېزب د غبانډي په کور کې وشیدم چې د شپې نا وخت اسما را کم ملګری چې د مدینه کې وشیدو هغه راغی چې دا دروازه څنګه ټک ټکړه نو زور خطا شو من دروازه مخلاص کړ چې من څوک دی وی فلان وی ما څنګه په دې شپه باندې ور خطا یو د شو رالي لکه چې ما خل غسانینو حمله وکړه لکه یو مل بل مل سره ورانه لري نو دغه په دماغ کې دا خبره پرته چې پلانې به وسره راځي او پلانې لکه چې بریز وکي عملیات شروع کړه وی مال به دې ملګری ویل چې نه غسانینو حمله وکړه دغه نه ډیره خطرناک خبره ده ما وی څه خبره ده وی محمد رسول الله خپل بیبي نه طلاق کړي دي د یو आवाज خورا شو خلک پوه نه شو خلکو دماغ ولدار شي رښتې نو یو د عمر شه فرمایي به ما د حبسي له ویلې چې ګوره دې رسول الله ډېر اکرام کوي د شي وخت براشي تاسو د باب دعوت کې تنگ کینو ایسه تاسو طلاق او په منډه باندې راغی عمر شه شکل راغی د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خواله نو دلته یو ملګری او هغه څوکیداری کوله وی ویل چې رسول الله او چې عمر راغلی مال اجازه هغه ورته ویل یا رسول الله په دې وخت کې د خپل بیبيانو سره خلع کړی و د اسنه پروته د خپل مبارکه ماته شوی و او پاس بل خانه کې پروت ناس وی ویل عمر راغلی چې مونږ ویلې وېسه مسله ما ورته شو عمر راغلی وېسه ونه ویلې بیرته کینې سو جمعات به ورته ویل اجازه طلب کړ به هم د شي مسله شو چې دریم کړه عمر شه ویل چې مال اجازه نه راکې ایسه روان شو زنور زم چې کله روان شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ندی سړي ویلي چې هغه روان شو به ورته आवाज وکړ راش عمر بن الخطاب له تعالی راشه رسول الله دی غواړي هغه چې کله داخل شو په دې کوټه کې داو امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه وسلم چې په دې کوټه کې یو بالغ توغی کوم د کجور ستې یو څو پانی وي یو مات کړه کې غوندیو او یو څو پوښتنه کې مستقل د زوړنو عمر چې داخل شو نو دیجه کې دا خبر وکړه چې یا رسول الله د فارس او دروم خلک ودشه چې کیفیت باندې نشي ته د الله نو دعاګانې وغوړي چې پر عقیبته باندې نشي فرش سره په غیر دا خو سره برابر کو و مال یول شي ابن الخطاب اے د خطاب بچیا ستا وسم نظر په دې دنیا کې باندې د محمد رسول الله کمال دا و چې د ملګرو تربيت او ذهن ساجد اخرت په تر باندې جوړ کی د دې حدیث نو ورستا عمر ابن الخطاب د زمکه بسر باندې یو زاهد او اواب بندو مخکینم ډیر زاهد خو فقیر او مسکین تر دې پورې شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې هر وخت به ژړل دسي به ژړل
چې دا خړ مخ به رب العالمین له بده خړه خاوره کې منه په سجده باندې لټ پټ کړو چې د سترګو تر دې برتانو پورې مسلکتی جوړ شو او هغه قوي انسان چې اسلام دویم نومه او د مسلمانانو درې مشر به په دې مس کې عمر شه فرمایي چې ما اراده دا و چې خوشتبي وکم رسول الله خبري ما ورته یا رسول الله ناشنا حالات وي څنګه وی پوخا د مدینه د زنانه چې دا په خوندانو باندې ډېر د شي برلاس وي او مونږ چې په خپل خو باندې برلاس شو چې کله مونږ دلته رانو خبره تاسو دی هغه غونډه شو دا زمونږ زنانه چې اوس مثال په مونږ باندې امرونه کوي یادا د عمر څخه دا مقصد نو چې یو غیبت وکړي بل دا مقصد نو چې زنانه مجبور او یریدون کېو بلکې دا خبره کوله چې اوس محمد رسول الله یو خبره وکي او خوشتبي نو وی فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې مسکش وې خاندل وې چې کله مسکش نو په دې وخت کې مو ویل یا رسول الله تعالی خپل بیبي طلاق کړی دي هغه سره خپل لور غو حبسي ویلا مانی طلاق کړی نو عمر شه ویل الله اکبر تکبیر ویلي چې کله دا طلاق شوی نه دي دا مسله ان شاء الله ورسره روان ده چې پیغمبر اسلام دې بیبي سره دانه شوري دا خپه ولې سوره احزاب کې مسله رب العالمین تشریح کړی دا خورج ان شاء الله په دې باندې خبره سره کوو چې دا مسله وشوله نو بعد دغه عمر شه بیلاړو ان دومره روبه او دومره یې په مسلمانانو کې وی ولې د خپل ملګری له عمر ابن الخطاب چې آیا غسانی راغلی دی وینه غسانی خو نه راغلی نو په دې ځکه منافقانو دا خبره معلومه کړه چې مدینه وال کېږي نه لیکن درومینو سره وسره به ته جوړول پکار دي یو سړیو ابو عامر الراحب پنامه د حنظله رضی الله عنه درج صوفیونه سړیو ذکرونه عبادتونه وغيرها به کول دي خلکو په جامعه کې هم ډېر د شي محبوبو چې بس یو بزرګ انسان دی او دعاګانې دي طلب کو خشړې دی او دار خو چې کله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مدینه منورې لراغه سید الانبیاء د ټول انبیاء او سردار نو محمد صلی الله علیه وسلم خو محمد صلی الله علیه وسلم د ټول خلکو توجه درنه پیدا شو یو دم د په حسد کې راغی چې څنګه د خلکو نظر زمانه پرې وته وسم د محمد علیه الصلاه والسلام یې دی کینه کې راغی بعض انسان سره دا مسلې چې یو سړی مسلمان او غل دین خدمت کې په خوشحالي کاوه زنه دا زما تقریر نه دا زما مدرسه نه دا زما درس نه دا چې دا صرف الله رسول الله خلک دعوت دا خو زما سره په دې کار کې شریک شو رب العالمین دې په عمر کې ورته برکات واش د شه دعاګانې ورته کاوه حسد کې نه باندې کې ځکه دا بستانه کې عمل بربادي چي دا څنګه خلک دا یادې څنګه خلک د دې ځای ورځي څنګه خلک دا په جامعه کې وځي مطرح شو نه رسول الله فرمایدا ستاسو کې عمل دې بربادي لکه چاړو چې څنګه په دې وختو باندې تراکای کینی بغضونه حسدونه شروع کړ دومره مقاومت او مخالفت شروع کړ چې حتی د رسول الله په خلاف باندې مصالح جهاد هم شروع جنگ شروع په احد کې برخه اخیسته جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې په کوم طرف باندې ان شاء الله جی کندي استلې وي چې پیغمبر په دې کې پریوشي صاحب خو پرېدا چې کله عبد الله ابن قمیور باندې گزار کو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې خپل مبارک اخونو کې هغه اوس په وردن نشو حتی تر دې پورې چې روایت کې راځي اول گزار سره پریم وته او ورته ویل رسول الله چې الله دې ټوټه کا پتندې باندې ولګي د وینې پیرامات شو وي څنګه کامیاب شي هغه قوم چې د خپل نبی د مخ نه وینې روانه کړي رسول الله جنگم کو او رسم تلو فکر نو چې دی ابو عامر الراهب ورته کما کان د ایسره پای کې رسول الله را پرې وته دې سخت درمنش دا دومره خطرناک شړې لیکن رب العالمین ورته شي نیک بچي ورکه حنزله اق انسان چې کله دار خپل بیبي سره هم بستری کې او د واده په اول وخت کې دا غزا आवाज واورد چې محمد صلی الله علیه وسلم لاړو احد لاړو جنگ شروع شي اکثر ملګری هغه دشمنانو مسله کړي و اندامونه دې کټ کړي لیکن د حنزله نه و کټ کړي وجه دا و چې دلته دوی پلار د کافرانو سره وو دوی کافرانو ویل کوم دا مستقو اصل د پلار خپنه شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ګرځي د ګوري حنزله رضی الله د ډګر په اړه کې پروت عبور نه رواني تازه کور والا به خط جواب وکړي چې دا څه مسله و وېدا چې څنګه هم بستری وکړه د غسل موقع پیدا نکړو میدان د جنگ لاړو نتیجه دار وته چې شهید شوی قسم الله چې ملائکه ورته غسل ورکړي غسیل الملائکه ملائکه دلیل په دې باندې چې کله د اسلام دشمنان هغه په یوځای باندې ورشي او ملګری شهیدان کی اگر که هغه سړی په جنابت کې ولې نه د اسلام حکمدار اسلام بدل غسل نه ورکوي ملائکه دل غسل ورکوي دا دومره قیمتي سړی نو دی ابو عامر الراهب د شو پروګرام برابر کې چې زب درومیان سره وګ جنگي وکم او دغه نه برسو کوم کو نه والا په مدینه به حمله وکم دا محمد صلی الله علیه وسلم سره ملګرو په طلب شي ختم بشي وسنو برای راس ډایرک حمله کوم ګرانه ده په اسلامي دارالخلافه چې امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه وسلم پکې دي او اقشان خلق او مجاهدین وسره دي چې هغه سعد صاحب دی او علي صاحب دی او عثمان صاحب دی او عمر صاحب دی ابو بکر دی طلحه دی وغيرها
وی طریقه به جوړ کړو منافقانو دا سازش ورغه طریقه دا و چې د دین نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات په مقابل کې بل جمعه جوړ کو او به افتتاح راول خلق له بو چې دا خو دی وجه جوړ شي د سپینګری دل تراجی وال تکلین شي ا دې ځنه بس په محمد صلی الله علیه وسلم باندې بریدونه او تعرضونه شروع کړ خلق له بسپک ماری پکاو چې مړه دار چې خطرناک شړې د پلان کې طریقې خلکو نه غاډه وډا کړه او دا د مکین راغلي دلته حکومت جوړ کې او څنګه دا ځوانان په جهادونو کې ټول د شهیدان کړه بل کاری نشته او دین نشته هیڅ سبب د قوم د په مقابل کې ودرېږي زب نظامی عملیات پر باندې حکم سره به ختم منافقان له دې شو اراده لري تاسو به دې کې څه وی لبیک ته خډې راکا جمعه جوړ کا د مسجد قباء مخ کې یو قبرستان راځي د قبرستان شاله جمعه شروع کی قران کریم کې رب العالمین دا مسله ذکر کړی دا کدوله بچو ویل چې دا موري جوړ کې موږ په دینت باندې جوړ کې چې دلته سپینګری راځي او کله باران او کله تیاری او جمعه ته نو د رسول الله نبی کې طلب موږ د افتتاح امام ورته مقرر کې مجمع ابن جاریه یو کښ نوجوان الک د څور د کله مقرر کې د سپینګرو دوکا کېدا د منافقانو به دا بځ کې امامت لوړاند شو چې کله دا به بالغ هم شو او کده شي پوښ سړی شو خلق رات کې مړ وي ته د مجلس زرار امامي هغه قسم کوي اسماعیل په الله باندې قسم دي خلکو مره دوکا را کړی و دي کې علما د لیکي وی اشاره ده خبر الله چې باز کشران وی مشران ډېر غلط استعمال وکړ دا چې کشر ډېر لک ثابت قدمي سره په هر طرف باندې حرکت کوي څه مقصد روانيګم په کوم کې پیت روانيګم او څه لپاره روانيګم اصلي څه غلط استعمال نه کی لکه څنګه چې مجامع ابن جاريه د غلط استعمال شو د رسول الله صلی الله علیه وی ویل یا رسول الله موږ د جمعه جوړو تل د افتتاح وک د الله نبی ویل بالکل صحیح ده وکم دلیل په دې باندې چې د مسجد افتتاح سنت ده خو ځکه انا علی جناح السفر وز سفر به وزر باندې تیار دي نه مشکل را له د غزانه دغه ورسو به افتتاح په دې ځای کې وکړو ابو عامر الراهب لاړو هرقل ال تروم لا روميانو خاله دلته داخله ګوره په دې باندې مصروف ساتل په دې منځ کې رب العالمین به د آیتونو نازل کړ چې دا ګوره مسله زرار دی وتفریقا د مسلمانانو مابین کې جدایي ده او د قشن دا کفر دی په الله رسول باندې وکي و ارصادا او د شړې لپاره مورچه جوړه شو چې هغه د الله او د الله رسول سره په دښمنی کې ابو عامر الراهبنا الفاسق رسول الله به ورته ویلي د دې وجه علماء ذکر دا څلور صفاتونه چې په کوم جمعه کې جوړ کړي شو بس تقوا جمعه مزل زرار دی یا یو د دې وجه چې په یو محله کې جمعه تي شرط متحرم لدی اجازه نه لګي چې موږ د بل جمعه ته جوړ دا خبره غلطه ده چې سلوي کور نه کوئی بدل د جمعه جوړ کا تر څو پوری چې بدی جمعه کې ځای وی ته بل ځای نه نه مگر چې کله بدی کې ځای نه بعد دغه به التت لشي یا په دې خلکو په دې مولا کې شریع عذر وی د عقدي نقصان یا بل نو به د مجرد په حساب باندې خو په خوا جوړ شو هغه به څه مانعات نشته شرط مطهره ورته دا به جواز ور کوي چې دا مسله کړه رااله نو په دې ځای کې هغه سره لاړ الته چې هغه غیزه لاړ دی هرقل له ویل چې مال فوج راکزه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نظامی عملیات کوم ورته ویل چې سلويک زره فوجین مې تدار کړ دا زماره خونه والي د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د انسان نو شغله شوی د سړیو چې بس منځونو عبادتونه وغیرہ کوو نه هغه سره چونګې د ټول اسلام غمو د مسلمانانو د خلافت په هر طرف باندې ملګری چولې و یو د مرتخپل ملګرو اطلاع ورسول ویل یا رسول الله ته خبر نه وي نه وی ابو عامر الراهب لاړ دی د هرقل بادشاہ تقریبا سرویس در پوجین راخي شو اراده چې په مدینه منوره باندې عملیات وکړي ویم د څه دی او بس وی چې سیدا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل ملګری راجمع کړ وی موږ تبوک له اراده غزا لرو او د غزا مسلم دا ځنه تیار کړی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ناشنا عجیب سیاست چې کله به نور غزاګانو کې د مشرق په طرف باندې تلو مغرب بیات چې د مغرب په طرف باندې تلو مشرق بیات کې چې شمال په طرف باندې تلو جنوب بیات کې چې جنوب په طرف باندې تلو دابه بیات کې لیکن په خیبر کې او په دې غزا کې خیبر کې خو په دې مناسبت باندې ډار کې نو واقصو چې داخل زمو مقابله نشي کولای الله مال ویلي او په دې کې په دې مناسبت باندې دانو واقصو چې ډیرو سفر دی وګړه مزلون دي ترڅو پر مجاهدین دغه لپاره پوره تیاری وکړي د میش په اندازه باندې مزلون دي او هغه ځکه به پاتې کېدل او خوراکونه به وړي ځان سره ته اواغه خلک کې معلوم کړي چې کوم ایماندار او کوم غیر ایماندار د ایمان د مضبوطوالي مسله به کړه دا مخکې مونږ ویلو چې هغه په قران کې تدبر سوچ د الله په نومونو کې سوچ او مخلوقاتو کې سوچ او د قشان د رسول الله تابعداري او د الله نو دعاګانې غوښتل رب العالمین یادول د اسلام خو بیان پیژندل د اسلام شخصیت پیژندل محمد صلی الله علیه وسلم د رسول الله معجزات پیژندل کیسه اخلاق څنګه خپل ولا د هر قسم کفر او شرک نه جدای الله له وخت ورکول علماء له وخت ورکول
علم د قران او سنت او د اخلاص نه کار اخیستل د مؤمنانو سره مینه او د ادب نه کار اخیستل عمل صالح او جهاد دا مسله به کې شعر دی غزاله منافقان لاړ کول نه دي دغه دوه القول علماء لیکي یو دا چې نه دي لار څخه رب العالمین فرمایي وې کچیرته منافقان تاسو منځ کې راغلي نوړي فسادونه براغلي وي دویم قول دا چې لاړ دي ځکه عقبه کې په محمد رسول الله باندې د برید اراده د خلکو کړي و قلته بچ ظاهر دامن چې کشان لاړو مشان نه ولا پوجره تیار شو روان شو ملګری تیارېدل چې دا مسله به برابر شي دا به برابر شي تقریبا چې بدی کې ډیر زره مجاهدین تیار شو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي چې مسله خو سې دي چې زموږ د حرکت ته روانې دوه وس چنده پکار ده جنگ هم خوش نه کیږي او نه درشه اسانه مسله ده چنده اوس پکار ده به څنګه وشي په کوم کیفیت نشدا اعلان وکړو د چندي نو پدې کې سیدنا و امامنا عثمان ابن عفان ناشنا انسان دی خپل نوم عثمان ابن عفان ابن ابي العاص القرشي الاموي المدني اسمه کنه کې دوه قول دي ابو عبد الله یا ابو عمر شپږه شورا کې دا داخلو د ابو بکر صدیق په لاس باندې ایمان راوړو او په 10 مبشرو کې دا داخلو بدر کې حاضر نو ذکر رسول الله ورته عمر راځه په 4 هجری باندې شکل عمر بن خطاب شهید شو دغه نور مسلمانانو د سره بیعت وکړي په 15 هجری کې پیدا هم شهید شو تقریبا 12 کال شو خدا د حکومت یو سل شپږ تلويک احادیث نقل نو هغه ویل یا رسول الله وېدانه سو خان او سر اسن زما خوانه درواله سل یو کرته او سل بل کرته او سل بل کرته او سل بل کرته 22 لک اشرفه پیش کړ معنا دا 22 کروڑ روپۍ او سل اسونه او نه سو خان دا په یو مجلس کې عثمان ابن عفان چندې پیش کړ د دې چندې نشنا صحابه د قیمتي خلکو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي وی عثمان ابن عفان کده دی ورځ نه په دې خاطب یو عمل عمونه کې رب العالمین متا جنت داخلي دې کې اشاره دی چې موږ او تاسو باید په عمر کې د شو کارو کو چې الله رب العزت پیراځي چې کله رب العالمین پیراځي کې په باز کارونه باندې بیس موږ ګناهونه لم کله الله به ونګوري الله راځي کې په دې سره به الله د رضا کوشش کوي مسواک به استعمال د خوراک نو سب الحمدلله وای اخلاص بزن کې استعمال کې منځونه بکای زکاتونه او د قشان د مور او پلار رضا د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول علم د قران او سنت د خوب دعاګانی حلال خوراکونه او جهاد په سبیل الله دیو جن دي صحابه امالون الله لا ورکړه امي زنون الله لا ورکړه امي زتون الله لا ورکړه امي ویني الله رب عزت په دنیا کې ورته خبر راولې چې تاسو د جنت والای جنت چې دا مسله کله د 22 کروڑ روپۍ عثمان ابن عفان په یو چنده کې نبی کریم علیه السلام له ورکړي نو ماشاءالله ناشنا صدقه عمر ابن خطاب راغی هغه ځان سره دا سوچ وکړو چې ما خدای ابوبکر نه میدان نه دی وړنن ونه میدان وړم د رسول الله ملګری هغه سابقین بالخيرات لاړو عمر ابن خطاب نیمه کورې راوړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته سره پرې خو ایو نس نیمه پرې خو نیمه راوړو ابوبکر صاحب راغی هغه په دې نر بچ ټول کور راوړو رسول الله له خدا معلومه څنګه هغه اسخرو ویا ابوبکر ته پرې خو کبرې نه کو وی الله رسول مخفل کور لا پرې خو اېدنه دا معلومه چې عام خلک به ټول معلومه نه لګي شوال ابوبکر خو هغه انسانو ته د جنت ټول دروازې دله اوازونه کوي او هغه انسانو چې د اسلام درې سو شپې ته خو نه ټول رب العالمین په ابوبکر کې راځي مکړي رسول الله بدا ویلي چې ارچا ما سره کومه کړي ما دا غوي بدلی ایوازونه پوره کړي شوال ابوبکر نه چې د ابوبکر بدل رب العالمین پوره نه کوي زم نشم پوره کولای عمر شه ویل چې په دې ډاګر کې مار ابوبکر نه میدان وینړو نو والا کې چې خپل مې د نبی نور ونه نه شوړي په دې وخت کې عبدالرحمن بن عوف راغی مې مال هغه ولګو محمد بن مسلمه راغی غم د شمال پیش کو محمد بن مسلمه هغه سړیو چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د نظامی قطعات دي مسئول عمر ابن الخطاب فرمایي وی چې په یو مجلس کې محمد بن مسلمه ځان له خوشی شو او زر کو پار بو سره چا میدان کې خوشی کړو دا زر قسم به وال الله دومره مهارت ورکړو سعد صاحب مرتراغي دم دا صدقه پیش کړه ابو عقیل په نامه باندې ملګری او صحابي هغه د شریک سره کجوري راوړي چې دې پیش کړی نو منافقانو یو د اعتراضونه شروع کړو مړه عثمان ابن عفان ابو بکر عمر عبدالرحمن ابن عوف سعد محمد بن مسلمه دوی خوریا کاران خلک دی ریا وکړه ریا او دغه کجوري د دوه مټی راوړي د الله څه ضرورت دی رب العالمین ور باندې رات وکړي شدا د ارچ خپل وسره دیو سړي به 1 لک روپۍ وسکیږي دیو سړي به 1 کروڑ کېږي دیو سړي به 1 روپۍ وسکیږي
دیو سړي به دعا وسکیږي هر سړي د امتحان نه واقع رب العالمین سره د امتحانون لګوري اخلاص اعتبار د اخلاص په انسان کې راځي چې په الله ایمان ولري په قیامت باندې ایمان ولري د الله عظمت عقیده سره بغل کې ولري د عمل نور سو وژاړه او د قشن د خلکو د مدح زمنه متاثر کیږي ما د الله سره مینا د قران او سنت مطالعه مجاهده کول عمل کول او پټو په ارشي کې کنيات کول الله د صحابه دی پاو کړه وی ورشي داخله په غلط لري او صحابه په حق لري دغه خلکو مکه وسو دي شرم دغه وسله یو سړی په چنده کې 50 روپیا جو بل 15000 ته به اعتراض نه کې چې دل ګوره نو پدیجه کې عبد الله ابن ابي بن سلوخ پر خیمه والا او خلکو له چاله کوم ځای دا ګرمي دا د مالونو دلته پخښوي دی او کجوري دی او دا خلک په دې باندې راستنول نو داخله پاتې شو شوا دي او صحابه کرام شبای کعب ابن مالک هلال ابن اميه مراره ابن ربيع ابو ذر او ابو خيثمه رضی الله عنهما دوی به د شو رب العالمین دوی بارکی ورشي ما دوی توبه قبول کړه او دا وشوا نبی کریم علیه السلام چې کله د دیر سره مجاهدین رواني دومره علما دغه چې یو دفتر او کتاب را جمع کول نه شو غصوب ته پټېدو ام پټېدې شو دا روان شو پیغمبر علیه السلام به بعض ملګرو دا طلب کوي چې پلانې به کینوي نه ماغه څه وجه ده خلکو له منافقان شي ویلي نه دومره زیات ملګری او خپل ملګری پیغمبر علیه السلام به کله غایب شي دغه نو ورسره د ابو خیثمه هغه نشه واقع ان شاء الله چې در روان چرشن بروز باندې ژوند دی او ابو وایو چې ابو خیثمه واقع څنګه وا په کوم طریقه باندې نبی کریم علیه السلام لاړو 15 در سره مجاهدین او څنګه نشه سفر چې زی مخله وځي کې سپیدا او هغه د خپل بچی رپی ور کوي د رسول الله امنیت استخبارات ورته ویل یا رسول الله په دې لاره باندې سپیدا خپل دا ټول پوجي په بل طرف باندې واړو چې زمونږ د وجه نه وي د سپیله zarar ونه رسي مجاهد انسان چې کله اساس غاړه واچولا کوشش ودا کوي چې ګوره عقل حیوان چې عقل نه لري هغه د نظر کې رانه شنو بل سړی بچنګي ځکه دا خدای له مستقل او صح عبادت دی نبی د رسول الله تک او د رسول الله تک او باقي د پیغمبر اسلام پاتې کېدل او ناشنا معجزات او هغه اثر چې په دې واقع کې دي هغه ان شاء الله د شریعت د کتابونو به بیان کو رب العالمین د قران او سنت بصیرت موږ تاسو له نصیب کې الله رب العزت د قران او سنت بصیرت موږ تاسو له نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین